السلام علیکم قدرمنو دوستانو د نغمې په باره کې یو تصویر په سوشل میډیا ډیر زیات گردش کوي. مونږ ته یو چاره ولګو ویلي چې آیا نغمه رښتیا قتل شوې کنه. نو قدرمنو دوستانو دغه ټول تفصیل به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. دغه ویډیوګانې در سره هم شریکوم چې کوم کسانو دغه جوړې کړې دي. نو تاسو به ټول تفصیل نه خبر شئ، خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې یو خو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. دویمه خبره دا چې کله تاسو ویډیو مکمل وګورئ د هغې نه پس خپله فیصله وکړئ. د ویډیو د کتلو نه وړاندې هیڅکله هم غلط کمنټ مه کوئ، غلطې خبرې لیکي. قدرمنو دوستانو تاسو سره نن یو څو تصویرونه شریکوم. تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري چې د نغمې په باره کې داسې خبرې شیر کیږي چې هغه یو چا په لندن کې قتل کړې ده. قدرمنو د نغمې حقیقت دا دی چې هغه کله امریکې ته لاړله، خپل خاوند سره یې هلته د طلاق معامله راغله چې د هغې نه پس بیا دې د خپل خاوند نه لارې جدا کړلې او د یو بل افغاني چې د جهادي کومانډر زوی و هغه سره یې واده وکړو او دا اوس هم دا وایي چې موږ ډېر زیات خوشحاله ژوند تېرو، خوشحاله زندګي تېرو، موږ ته هېڅ داسې ټینشن نشته. خو اوس مهال چې د کوم خبر په باره کې زه تاسو ته تفصیل درکوم چې هغه د نغمې د مرګ په باره کې دی. نو قدرمنو دوستانو حقیقت دا دی چې نغمه نن سبا چې هغه په لندن کې زندګي تېروي، خوشحاله زندګي تېروي، کله په امریکا کې وي کله په لندن کې وي، هېڅ ټینشن ورته نه و، هېڅ غمونه وایي چې هغه ماته نشته دی. نو قدرمنو دوستانو ځینې کسانو د هغې په باره کې داسې خبرې شیر کړي دي، داسې معلومات یې شیر کړي دي چې وایي هغه وژل شوې ده. موږ مکمل معلومات وکړل. د مکمل معلوماتو نه پس دا خبر مخې ته راغی چې نغمه اوس مهال په امریکا کې ده، هغه نه ده وژل شوې او هغې پسې کوم کسان چې داسې پروپیګنډې درو خبرونه جوړوي نو دا هم ښه کار نه دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم ډېرو سندرغاړو، ډېرو اکټرانو، ډېرو اداکارانو پسې هم داسې خبرونه جوړ شوي دي. خو موږ غوښتل چې دا حقیقت او دا تفصیل تر تاسو در ورسوو. که تاسو غواړئ چې په آینده کې نورو همدغسې معلوماتو، تازه خبرونو، ویډیوګانو خبرو ساتل شي نو زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. زموږ د چینل نه به همیشه تاسو ته همدغسې معلومات، تازه خبرونه، په زړه پورې معلومات در رسیږي او تاسو به د ټولو حالاتو نه خبرېږئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. که غواړئ په آینده کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو به په دې باندې نه پښیمانه کېږئ، بلکې تاسو به په دې کې نوي معلومات ګورئ. نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خوشحالي مو غواړم.